السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیو ډیګ تاسو ته راغیم چې څنګه کولای شئ تاسو چې خپل په موبایل کې داسې یو غړی انسټال کړئ د هغې داسې رازونه چې تاسو موبایل کې څه هم خفیه څیزونه وي، مطلب ویډیوګانې وي، عکسونه وي یا نور تاسو پرسنل څه هم ډیټا وي، هغه پکې تاسو بالکل محفوظ وساتئ، چاته هم پته ونه لګي تاسو کوم پرسنل ډیټا چې د هغه یو کس ته هم نه وي معلومه. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. هلته نه به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو سمپل یو پرمیشن به راځي، تاسو به دغه پرمیشن الاف کړئ. ټیک ته دا وګورئ تاسو. اوس دې له تاسو خپلې د خوښې پاسورډ ورکولی شئ، مطلب ټایم والا پاسورډ دې له ورکولی شئ. دلته کې دا دوه ستنې دي. ټیک ته اوس مثال په طور یو ما په 15 باندې ولګوله، بله په 1 شوه، نو 1.15 زما پاسورډ شو. یو بیا را ما ورکو، اوس دغه پاسورډ به تاسو څه کوئ، دوباره به یې هم ورکوئ، مطلب کنفرم به یې کوئ. دا ستاسو اوس د دې افلاک پاسورډ شو. د دې سره تاسو ریکوري آپشن هم ورکولی شئ. مثال په طور تاسو خپل جیمیل یا ایمیل دغه شانتې سکیورټي کوېسچن هر څه چې دي هغه ورکولی شئ. د دې نه بعد که چېرته ستاسو نه دا پاسورډ هیر شي نو دغه به تاسو سره بیک اپ وي. په بیک اپ کې دا مطلب دی چې دا پاسورډ هیر شي نو د جیمیل په ذریعه یا د دغه کوېسچن په ذریعه تاسو خپل دغه والټ دغه لاکر چې دی دوباره کولاولی شي. په دې کې چې تاسو څه هم وساتئ نو هغه به بالکل ستاسو محفوظ وي. څوک به هم ستاسو پرسنل ډیټا نشي چیړلی، نه به څوک ستاسو د ډیټا لیک کېدو کوشش کولی شي، مطلب ستاسو ډیټا ځان سره خپل موبایل ته واړئ. دا اپلیکیشن خپل په موبایل کې لازمي ساتئ که چېرته هم خپله پرسنل ډیټا محفوظه ساتل غواړئ. دا نوی ویډیو قدرمنو امید لرم چې خوښ شوي به مې. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.